ملک وویل یوازې تفدانۍ پاتې دي. یو ځوان په منډه جومات ته ننوت، بیرته راغی. 2 تفدانۍ پر هوارې غالۍ کښېښودې. ملک وویل ښه ځای دی، هوا چلیږي. څپلۍ یې ویستې، پر رنګارنګ هوارو ټغرونو مخکې ولاړ. د زاړه توت تنې ته ایښې بالښت ته یې ډډه ووهل او ویې ویل د چایو غم مو خوړلی دی؟ یو کلیوال په بیړه ځواب ورکړ کورونو ته مو احوال ورکړی دی، چای او ډوډۍ په خپل وخت راځي. ملک غټه چونډۍ نسوار تر ژبې لاندې کړه، ورو یې ویل ناوخته سول. کلیوال غلی و. ملک ویل توابه زویه د جومات بام ته وخیژه. تواب پر خټینو زینو وخوت. شمال لور ته یې وکتل. دښته له شنو سپاندو ډکه وه. ورمېږ یې کوږ کړ. لمر یې سترګو ته سیخ سو. ښی لاس یې پر وروځو کښېښود. په لوړ غږ یې وویل د زړې کلا له خوا خلک را روان دي. یو کلیوال خوله پورته ونیوله. څو کسان دي؟ نه پوهېږم، له دې ځایه سم نه ښکاري. د ګلدین کاکا تر سنځلو را تېر سول. هماغه سړي ورغږ کړل څوک دي؟ ملک وخندل یار مې رحمده، عجبه ساده خبرې دې وکړه. لرې دی، هلک یې شمېرلی نیسي، نو څنګه به یې وپېژنې؟ نورو کلیوالو وخندل. تواب د بام پر ژۍ کښېناست. د توتکیو غچا سوه. مخ یې ور واړوه. د جومات په سپیکر 2 توتکۍ ناستې وې. لاندې یې وکتل. د زاړه توت څانګې پر ناستو کسانو ورغلې وې. د شنو پاڼو له چولو خیرنې خولۍ او سپین پټکي ښکارېدل. غرهارې سو 2 ټیټې نرۍ هلیکوپټرې راغلې. تکې تورې وې. دښته یې په مخه ورکړه. له خپلو سیوریو سره یو ځای تلې. تواب ودرېد، چغه یې کړه. نور هم راغلل. له لاندې یو کلیوال په لوړ غږ وویل موټر دی؟ هو. څو دانې؟ نه پوهېږم، په دوړو کې نه ښکاري. تواب مخکې ولاړ. په ځیر یې دښته وکتل. د مخکني موټر ښیښه برېښېدله، نور په دوړو کې پټ ول. تواب د بام پر دودکش مټ ولګاوه. یو دم شاته ولاړ. له دودکشه سرې غومبسې راووتلې. تواب په منډه له بامه کښته سو. ملک وویل چا نه و درته ویلي؟ د تواب شونډې وخوځېدې. غالبوزې وې. کلیوال وخندل. تواب ویالې ته ور وګرځېد. یوه له پرڼې اوبه یې مخ ته ور واچولې. اوږه یې درنه سوه. جوجو وویل څه خبره ده؟ تواب په بیړه شاوخوا وکتل. کلیوال لرې و. مرکه ده. هغه د چرګو پر سر د مړي کیسه؟ هو. د موټر هارن واورېدل سو. تواب په پښو ودرېد. له تنګې کوڅې 3 موټر راووتل. دروازې خلاص شوې. ټولو سپینې او ژېړې لونګۍ تړلې وې. ملک او کلیوال مخکې ورغلل. غېږ یې ورکړې. پر لیکه هوارو تشکو کښېناستل. جوجو وویل په دې خلکو کې مې ایله د خیر کار ولید، پخلاینه ښه ده. تواب غلی و. جوجو وویل نږدې نه ورځو؟ تواب له توت سره ودرېد. یو کلیوال ویل وهلکانو هلې شابس، دا ځای ستاسو لپاره نه دی، ورسئ چای راوړئ. تواب او څو نور هلکان لرې سول. جوجو ویل غم مه کوه، زه یې احوال درته راوړم. د تواب اوږه سپکه سوه. تواب کوټې ته ورغی. جوجو په تاخچه کې ځړېدلی سر ناست و. تواب ویل څه وخت راغلې؟ ځواب یې وانه ورېد. تواب کمبله پر پښو ورکش کړه. اوږد پرېوت. جوجو ویل دې ته نو انصاف نسو ویلی. تواب کښېناست. جوجو ویل عجب منطق، قتل ورور وکړ، په بدۍ کې خور ولاړه. تواب ورو ویل په دې خبرو پسې مه ګرځه. جوجو وخندل نو تاسو په کومو خبرو پسې ګرځئ؟ څه ته ارزښت ورکوئ؟ یو دم یې بسترې ته ور ټوپ کړل. دیوال سپینې رڼا ونیوه. جوجو ویل دلته مې ځینې یادښتونه لیکلي دي. 1544 کال د تور ستوري 12. غلی سو. تواب ته یې وکتل. ویې ویل ستاسو په حساب د 1909 کال د ثور 2 راځي. غوږ شه، د همدې ورځې یو یاداشت درته لولم. تیاره وه. پر پاخه سړک مې 2 موږکان ولیدل. ورغلم. له موټرو د غنمو لوېدلې دانې یې ټولولې. یو موږک ته مې ویل چې موټر به مو ووهي. رایاده یې کړه چې بېغمه اوسه، امنیت خراب دی. له ماښامه وروسته موټر نسي راوتلی. کړپا مې واورېده. ورغلم. د پاخه سړک پر غاړه 2 خړ دوکانونه ولاړ ول. غوږ مې ونیوه. کړپا د پایې له سر راتله. ځیر سوم. انسان و. د برق له پایې یو څه خلاصول. د دوکان تر مخ په خاورو کې پراته سپي ته مې چونډۍ ور ولګوله. سپي ټوپ کړل. لرې ودرېد. په وارخطا یې وویل فکر مې وکړ چې انسان دی. بیرته خپل ځای ته راغی. وربوز یې پر خاورو ولګاوه. سترګې یې پټې کړې. ومې ویل دا سړی څه کوي؟ سپي خوله خلاصه کړه. اوږد ارژمه یې ویست. په خوبولي غږ یې وویل له خوبه مې مه باسه. مجبور مې کړ. سپي په پټو سترګو ویل څه موده مخکې دلته یو موسسه راغله
شمسیانې ولګولې. ښه مصرف یې نه غوښت. د لمر په واسطه یې بیټرۍ چارجېدلې. د شپې به سلګونو ګروپونو سپین رڼا کوله. ټول بازار روښانه کړی و. خو له څو ورځو راهیسې د همدې بازار د پوستې عسکر پرې مخته دي. هره شپه 3-4 شمسیانې او د هغوی بیټرۍ خلاصوي. پلور یې ما په خپله ولیدل. قومندان یې پیسې شمېرلې. جوجو غلی سو. رڼا ته یې لاس وروړ. ویې ویل بله پاڼه مې واړوله. د تور ستوري 14مه. سهار وختي مې په سفینه کې لیکلی تحقیق سموه چې یو لوی درب سو. په بیړه د باندې ورغلم. تیاره وه. هیڅ هم نه ښکارېدل. د مرغانو د وزرونو شڼهاری مې واورېد. پورته وختم. څو وارخطا هیلۍ مې ولیدې. یوې ته مې د درب یادونه وکړه. له ویرې یې زبون وهل سوی و. خو بل راته ویل چې د پاخه سړک خواته ورسه. هماغسې مې وکړل. دوړه لا نه وه ناسته. نږدې ورغلم. د اوبو پر سر تړل سوي 20 متره اوږد پوخ پل ماته ملا پروت و. لرې په ونو کې پاڼې وخوځېدې. همغې خواته مې مخه کړه. 2 کسانو منډې وهلې. اوږدې ږیرې یې درلودې. یوه یې د موټر بیټرۍ په لاس کې نیولې وه. بل په روان حالت کې نری سیم ټولاوه. دوی تر نږدې باغه په منډه ول. خو کله چې تر پخڅې واوښتل تګ یې عادي سو. یو بل ته د پله د نړېدو مبارکي وویله. جوجو غلی سو. ورو یې ویل دې ته وایي وطن دوستي. تواب رڼا ته کتل. جوجو ویل د تور ستوري 14مه. دا خلک تل په غوسه وي. هوارې ټنډې مې نه دي لیدلې. په سمه خبره کې یې غوسه پرته وي. خندا نه پیژني. که یې خندلې هم وي نو د نورو د سپکاوي لپاره یې خندلې دي. یو ماښام یو جومات ته ور وګرځېدم. لویان او ماشومان ناست ول. د یو ماشوم باد پرې سو. ټولو وخندل. ډېر هومره چې سترګو یې اوښکې وکړې. ماشوم ژړل خو د خندا غږ د هغه تر ژړا ډېر لوړ و. د یوه سړي له ډېرې خندا ساه بنده سوه. له لمانځه وروسته هماغه سړی تر ټولو مخکې له جوماته ووت. پسې ورغلم. د سره ګشت لپاره یوې کنډوالې ته ورغی. هوا یې دومره خرابه کړه چې په کنده کې ناست ملخ زړه وچاودېد. خو ده ونه خندل. برعکس قواره یې جدي ښکارېده. بله ورځ یوه ښځه له خرې ولوېده. پر ړنګه ونه ناستو کسانو خپلو تشو ته لاسونه نیولي وو. په هماغه مازدیګر مې په یو بل کلي کې ډله ځوانان ولیدل. نږدې ورغلم. په یوه لیوني پسې یې پلاستیکي خلطه غوټه کړې وه. لکۍ یې ورته ویله. د خندا له لاسه پر هماغه خوا مرغۍ نه ورتلې. پر اخور ولاړ خره هم خندل. خو د هغه خندا منطقي وه. خره د انسانانو په سادهتوب پورې خندل. جوجو غلی سو. تواب ته یې وکتل. ویې ویل کوم کار مو سم دی؟ تواب وچې سترګې ورته نیولې وې. جوجو ویل د خپلو یادښتونو بله برخه به درته ولولم. یو ورځ یو څه لرې ولاړم. د وهل سویو ځنګلونو په اړه مې تحقیق کاوه. سوی او ګیدړه مې وغږول. ویل چې د اوسېدو ځای نه دی ورپاته. غرونه لوڅ شول. انسانانو ټولې ونې خرڅې کړې. د څېړۍ د یوه سپېره نیالګي پر شاخ کښېناستم. لاندې د سیند اوبه له لویو ډبرو سره لګېدې. شڼهاری یې خوت. ناڅاپه مې یوه پیغله ولیده. سر یې لوڅ و. په منډه کې یې تور وریښته یوې بلې خواته کېدل. یو ځای ودرېده. شاته یې وکتل. لویې ډبرې ته یې ولې ولګول. نږدې ورغلم. لوڅو پښو یې پر تیرو ډبرو د وینو څاڅکي پرېښول. نجلۍ تیزه تیزه ساه وهله. باد یې تور وریښته پر سپین مخ راویستل. نجلۍ پر مخ لاس تېر کړ. خوله یې هم پر شونډو په پرته وینه کې څو تور وریښته سره شول. ناڅاپه ډز سو. له تیږې وړه ټوټه بیله سوه. نجلۍ منډه واخیسته. خو په دوهم ډز ځای پر ځای ودرېده. ځنګنونه یې پر وړو تیږو ولګېدل. له ولیو څخه یې وینه داره وکړه. ړنګه سوه. خړې ډبرې سرې سوې. شاوخوا مې وکتل. 2 ځوانانو منډې راوهلې. یوه یې ټوپک درلود. نږدې راغلل. د ټوپک له نلۍ څخه د سوځېدلو باروتو بوی ته. مړه نجلۍ یې تر لاسو او پښو ونیول. خړو اوبو ته یې ورخوشې کړه. پسې ومې کتل. تر یو څه ځایه روانو ځګونو تور وریښته ورسره وړل. وروسته ډوب سول. په ځوانان پسې تر کلي ورغلم. د نجلۍ مور بدې ورځې کولې. وریښته یې شکول. کیسه معلومه سوه. د نجلۍ له خولې راوتلي و چې یو ځوان ورباندې ګران دی. جوجو غلی سو. تواب ته یې وکتل. ویې ویل ورونه یې ووژله. دا خلک څومره مظلوم دي چې آن د ګرانښت حق هم نه لري. تواب رډې سترګې ورته نیولې وې. جوجو ویل بله پاڼه به راواړوم. دلته لکه سمه پرته خبره نه کېږي. په قرآن که درواغ درته وایم خدای مې دې ووهي که مې غلطه خبره کړې وي. په الله قسم که مې پیسې بیرته درنه کړې. دا خلک څومره پر یو بل بې باوره دي. یو بل ټکی دلته ژوند څومره بې هدفه دی. بس وخوره، ویده سه، اولاد پیدا کړه او کوڅې ته یې وسپاره.
نه یې د ساتلو غم ورسره وي او نه هم د تربیې تنکي ځوانان په کنډوالو کې ناست وي او په ورغوي کې چرس میده کوي. بس سپیره وړه ورېښمینه لونګۍ او د ژمي یو پسه لاندې یې ټول ژوند دی. تر اوسه مې داسې څوک ونه لید چې بل ته یې خیر ورسېدلی وي. برعکس د یو بل پښې وهي. لوی دښمن یې تر ټولو نږدې خپل تربور دی. تل په بدو پسې ګرځي. ټول فتواوې ورکوي. مړ کړه، وتړه، اوبو ته یې واچوه. هر یو یې سیاستوال دی. له سهاره تر بېګا یو پاچاهي ړنګه کړې او بله جوړه. دوی د خوشحالي لپاره هیڅ هم نه کوي خو غم په پیسو اخلي. جوجو غلی سو. تواب ته یې وکتل. ویې ویل ډېرې خبرې مې وکړې. خرهاری یې واورېد. جوجو پر دیوال لاس تیر کړ. رڼا ورکه سوه. ویې ویل څه بېغمه خلک دي. ورک سو.